سلامونه او نیکی هیلې قدرمنو دوستانو، غواړم د اداري حقوقو یوه لړۍ شروع کړم، کیدلی شي یو څو ویډیوګانې ورڅخه جوړې شي. په لومړي سر کې راځو د حقوقو تعریف کوو چې حقوق څه شي ته ویل کیږي. نو کولی شو ووایو چې حقوق د حق جمع ده او حق په لغت کې د رښتیا، سمون او د باطل د ضد په معنا کارول کیږي. په اصطلاح کې حقوق د هغو اصولو او مقرراتو ټولګه ده چې په یو ټاکلي وخت کې پر ټولنه حاکم وي. انسانان په طبیعي ډول غواړي خپلې ګټې خوندي کړي او په ارامه فضا کې ژوند وکړي، خو د شخړو او ستونزو د رامنځته کېدو امکان هم شته. له همدې امله انسانانو داسې قواعد او قوانین وضع کړي دي چې د ټولنیز نظم، عدالت او ګډ ژوند د دوام سبب شي. همدا هغه قواعد او مقررات دي چې خلک یې رعایتوي او په ټولنه کې د ژوند کولو لپاره ترې ګټه اخلي، چې هغو ته حقوق ویل کیږي. حقوق د عدالت، نظم او د انسانانو د حقونو د خوندي کولو بنسټ جوړوي.